د هجر تور شپه ده حسنا چې لیونی شم د دې خیرو کې درنه ده حسنا چې لیونی شم. 3 غنټې وشوې په باندې 3 غنټې وشوې د دې خو پته نه چې دا رښتې لتلې ده او که رشقه پسې تلې ده خدای خبر شکر دې پته دی. مبارک شه 3 غنټې سکه چې 5 غنټې مې واپس تیرې کړې لاله مبارک شه خې وکړلو ماشاءالله کا رښتیا او خې وکړل ایمان دې مې خوري په خوله کې دی غوړي او شکاري په لومبي ځلمانه دی خوري والله دې خبر وکړه کنه داړه مې وای چې په سر دې کم ورشه ته تغدوب دیواله سامان ناواله چې دا خوشحالي نه ګماړي نور خو څه نشته خو دا کولر وخه وای بس تراته خوري سرغاګيګه او زبر توام پیدا شاله پوند لرازینا لور د مرزا کشره پبلې رالا او د پلار بلوي انګن کې ګرځي لور د مرزا کشره او فضیلت یو قدم د لکور پوک دنا لور د مرزا کشره او پبلې رالا تبګه یو کومه خوري وایا او دا فضیلت خدا سیخکاری نوم د مرزا سشه ما لور د مرزا کشره پبلې رالا او لکه پسرو کې چې غمی پړقا کوي نه لور د مرزا کشره کشره مړ پرې دا خبره اوس نه بیا دې مبارک شه لور د مرزا کشره او تابد دي خبر ډیر ارمان کونا لور د مرزا کشره پبلې رالا بس ته څه کارو کدا اکولر دې مات کنه مات پرې روانن چر سماج ها تن بدا ډیر سمات په شیراز پسې زما او بګریتی په مخ راوړم او مټیان او رسګولې او چې سو سره دي ارستی روچتو دونه سواله مروړه بل مې دا خبره کوله چې هغه واحد ترنګو کزيري خو پیو کا کنه پرې دا و دغه منحوس سړی نوم غره په داسې ورځ مالا په ایمان چې وجنه مده دا اوه دې نه دی دغه سره به روستو راغاګو چې زما دې کور تر سراشي بیا به سره ستاره کارم خو ته ورته کېو کنه کې خو زه خو ورته اس ام اس وکم کنه غره په ایمان د ویم چې ضرور په مخ کې دا کاتې مکو په ایمان غسره لراځي خفه به کم. السلام علیکم څنګه ترورز بیا زیره می در باندې ترورز بیا کا غیرت دکی غره پرې درا پرانه شي بس ورڅن کا الله تبارک کټنه استاد لا خلک داسې خبرې کوي دا چې نه درانه پرې سترګونه د کوم پیژنو کنه دا زور منيشته ها د قیدن د قران دونه لیدا کینه خور غب د سلاګو مالګه هوایا د شکار بکو کنه چې دلته بم غاړې نه وی کو وګاړي بناوي کو ها په یو کې بتا اچو ولته ودیړو په بل کې باغاراو د څه د خو بدلم نه کړ چې بدلم کړو په یو ورځ نه ماته چې کم اس کم روندار سره خو یو هفته نیمه تیر کم کنه دغه د زمې مکان شړم به د فضیلت دا کارو کا ټکله فضیلت تل ترایشي نو ستابه یو سور دي خیال ساتي ته یو سور دي خیال ساتي نو چې به کړه ته ودی کې ستاپه واده کې بلاکار روزګارو کې کنه نظر غدا به هم کنه نو ما خو نه دی ویلې چې ما واده کا زه خو هم به تعالی واده کوم بس والله خو ما وی خیر ده کنه بیا وخه شي خو زمونږ د کور کسته او خیر ده او د ټولو نه زیات ما ته ګران دي او بل ورځ مې 5000 روپۍ واغستی ویم قرض وینه د سیواله زبردست یا د پیسې واغستې مالې د خپل دا په سر وینې خپل زو د خپل په سر لذي او د قواخد دی لیدل د زو دغه نه پیسې وروړي لازم خپل تناستم نو ماشوم د تبو برباد ته خبر نه دا واحد نه ته خبرې پر دې صغیره علاقې یو خرڅه واحد دی دماغ دې را په خراب شو د مامې را مانی وره کولر مې را مانی مات کو السلام علیکم څنګه یې ستړی
بیا چرته روانې یو پوټې په کور کې کېنه د قام قبیل سترګې دي درته اوس زما د رور په نوم شوې دا شته شرم د ډېره خو در لمونږ پټ کو نوره مې مه شرموه ام نیمرادي کر تللم ما کپړې مې ورسره پرتې وي ما وایي چې هغې پسې ورشم هغه راوړم ښه لاره ده دا سر دې مې یو پوټې پټ کا او چې ځې نه د پوزې دا څوکه دې داسې پوټې پټوه ځکه چې په لاره کې د دنیا خلک دي زما رور ته اوس پیغور مه جوړوه خلکو دې شلق راپروزي زه ستا د ورور په نوم یم مې جینې دا راته وایه چې واده وکړې به مې کله خبره نه څه چل دی یاره یو خو تا څنګه ښه کېنه خیر دی کېنه خیر دی کېنه خیر دی کېنه خیر دی سلطان دا راغورځېده تا دې مې خبره کوه خبره مې ورته دا کوله که نه ورچکي ماما دغه دی زه هغه نازکې پسې څو پیرې ورلم ما ورته ویل مال زما شه روان شو دا خدای تعالی کم وخته دې خواشه پرون مې په 15,000 روپۍ لګولې تاسو د لاسه تاسو ځکه خو خدای پاک درکوي نه ورتورېږي لکه د خر لکې وې بس مرچکي ماما خبره مې ورته کوله ویل هغې ته ما څو پیرې ویل مال زما شاړو زما کېږي نه والله زما نه کېږي مولیانو پسې دونه مولیانو پسې وګرځېدم که نه مولیانو راته ویل 10,000 راکړه او 6,000 راکړه او کار نه کېږي تا ته کو د تعویض په دې مولام غاړې ته ځوړم کې که نه والله کوم ستا له څو ښځې درکړي د خدای تعالی ظالمه دا تعویضونه دغه دا تاسو په غلطه عقیده لګې زه د چا نه ښځې خو نه اخلم وایم چېرته ماشومه جینۍ راله راکوي مړه لګیا په دې باندې نه وي پیسې دې شته کور دې شته نور دې جایداد دې شته ته راله راکړه که نه اوس راځه لږ یې راکړه ما سره نشته ما بله دا دې په 8 لکه روپۍ نه ګاډي واخیست او ټولې نیټې وعدې دي زه ځان له لاستم د خیر ته ځان له ګاډي اخلي 8 لکه روپۍ زما دپاره 1000 روپۍ نشته دي دا ستا کارونه دي مرچکي ماما چې کار دې کوو وروره نو در به یې کم دله ولې ستا ما څه زور دی څه ته خو زما جګړه کوې زور مې څه نشته خو مرچکي ماما داسې مې درته ویلله چې نازکه راله وکړه خیر دی دوا به درته کوم په دغې باندې پوهېږم ته د مور سره سله وکړه جرګه فیصله به پرې وکړو وروره دغه لکه 2-3 مشران ورولي زه راځې به ورپسې دا خو داسې نه ده چې مسلمانه څه د چرګه چې زه مشران ورولم نو تا ته مې بیا ولې ویل په ته مشر نه دی لیکلي که نه تاسې کدوی مرچکی نه یي زه به ځان سره کدو ورولم ورځې به ورپسې ځې راځې به زه خو درته دا نه وایم چې مشر ولې نه یم ظالمه زما په خولې وعلیکم سلام لیونې دغه دې په دغه غم کې زم ګرځمه زه مرچکي خان نه یو لږې پیسې قرض کوم لږې را سره دغه دي خو دا راته ووایې چې کنخاب تخ کو لینګا ما خو لابې زه به درځم هلته به درنه تپوس کوم لینګه مې خوښوم کنخاب خو د زړو ښځو زمانې کې بس لینګه به درله وکړمه زه خو مې چې خشته د کار سوټ د واخلم بیا وروسته دا لینګې څوک نشي اچولی ام چې څنګه ستا خوښوي اکه راله وکړه ام زه خو یم په دې جوړه کې مې بوځه ام دا مې درته وي چې له 100 روپۍ ماتم شه دله به یې درکړمه خو چې واده دې کوه الله دې د واده د ارمان زر پوره کا ځکه چې ډېر ارمانونه پړه کې پاتې شوي دي نور ارمانونه د پړه کې نه پاتې کوم بس پردو بچو راله زړونه ستړي کړل سمې کړې وي بس اخره کې به غاړه एकदम نو ها مها به غاړه دی اوسګارې وي دنیا د یار د سره زار کوي دنیا خمیش وي یاران کله کله وي خو شړخت په یاران هم راپروزي یاران د اړو کله کله وي نه زم دنیا شړخت په ایم راپروزي وي خدای چې ستا د غاړه وشوه چې ملامت درته زه نه یم مینه میم خدای هغه د غاړه شو په ځان څه به کوم او بس بل ځای به واده کوم انا خرج دا زما رورو چې د بدنامې دا کټوې زما د رور په سر ماته شوه اجینې دا خبره مې درته کوله چې سید زه به سبا یا بله ورځ درځم ما وی غرور له بدله 100 روپۍ ورکړمه چې څه جهیز مهیز خو درله وکړي که نه ستاسو هم غریبي ده او زمونږ هم غریبي ده او بل مې دا خبره کوله چې خدایه زم روان یم ټیلرې له ورځمه ام زما رور منډوړه خو چې د چرس پوډر نه روزګار شي که نه د پردیو غلاګانو روزګار شي که نه ټوله بس په پټو کې پولو ګرځي او پردي ډیرانونه نه چرګان پټوي چې هغې نه فارغه شي ما بس جهیز وکړي که نه هر څه زما په سر دي څنګه چې ستا په سر دي داسې زما په سر هم دي ښه زه بس مه خفه کېږه بل ورځ به در واده کړم او ټول کارونه مارونه او بیا زه کومه ته خپلې خوشحالۍ کوم دغه ماما کار چې تلو ما هغې نه مې لږ ډېر څه راپټ کړي دي کنجوس غونته دان اور څه به کرو مې ورشي زه هم تر یوسه دا سم پلشټکي دی دا ساده کلي دی زه ته څه خبر هغه د ساده ګل خبره چې د امچوري بوتل دی والله خیر خو دې که
پیمپر پې راوړي زه مخه پیمپر نه زه د اسانه طریقه کوم ګوتې وتا چې ګوتې کې کاوه دا ته دومره یې خزه مړه هلکه زه دا مازغره له څه ده خراب کړی ګنده ډوډو دا بکه ځلولم زه روښه مکه چې وای ځان نه خیر ما ته پته ده دا نشیان دي د تا نه به وسوالي او دغه دا بابا ور زمونږ د کلیوال ته دې څه ویلي هیڅ مو ته نه دی ویلي ستا کلیوال ته نه ده ته مې ویلې ما دغه دی ما د عثمان دا خور کې کني دا د دې ده ته مې ویل دا د څه دا کلی مشران ته به نو دا ها لما خور بوز د کلی مشران ته راغونډي نه نو ولې څوک پسې راولي مشران نه راولي او چې سړی په خبره باندې نه پیږي مړه تاسو ما په دې پیږي کنه چې لکه خور د مال او تاسو په لار کې دوانو شر چولې دي نه ما نن ته پوس کړی چې زه در کوم کو نه دا هغه پلار به مړه کې ولې اچار به کې چې دا ور کړشه د عمر چې ته غیرتی سړی له ور کوم ستا په شان سړی له ور کوم او الګ مرچکی ما ور یو خبره تکو په لارو کوڅو کې بیا زمنګ د خاله نو ما غستو به مزایر کم چې ته زمنګ مې عثمانیه داخله ګور سم خو دا وخه ډیر خاطر کو او مړه دې سر ته ګوره د رزق درکت نه لګي ټوپه دې پخري کړه د ځان نه د پریز کړه زمنګ په کور کې روزانه دا قریب 1500 ماشومان ډکیږي تشي ما ته معلومه څه زه بل دی خو نه ما دې څه راځي بادر بابا ملنګ را ټوپې مې دا کوئی په سر کړی دا خدا سړی نه دی چې چې مارم وړه دته وسو زه خور ور کوم راشي بس دسي کار دی ما دا کوڅه کې ته ډز کوم او بل څه په څه باندې ډز کې په ما باندې کې پته خدای پاک د خوشاله ډز ته یادوم د خوشالي ډز څه کوي راکه زما رور شوی دی خوره یې می شوی دی د سړه چې ته کې د خوشالي د کنه کمی خبرې کوي دنیو خور دې سړی ورکی لکه مطلب دا خو د خوشحالي خبره ته یې وروړو او دا سړی نه دته خو دویم ته کار کوه زه به دلو کوم زه دې مواري علم دسه خبره ده دغه استاد غونډي پیمپر نه چې والله دوی سقادي کې خطو انا ما خپه کېږه باید یادې ما وته نسوارو غته کې کوا نه کنه ګوره د لارې ولد وکیلو غوته راوړي هغه د غولوړه کې به لارې ته راولي نه بل ورځ ته ګوره د سید محمد بچور او چت کو هغه ویل کده بادرنګ جوس دی پکې لار کا خو ټول یې باندې راغون چې ته به روټه ته ناست دی به وي پیمپر دسې دغه دسې دا ویر راشه دا بل نو ګر دی را دا بیل نه اړای مارغره دې سره سکے دا اوس دې ته وته وګوره